دا عمارت چې دې ځای ته راغلی دی چې په دې ځای کې دا اوس موږ ته سره ټول یو دا والله د ولس په همکاري اوس د ولس هغه بیچاره را روان وي اول خو زما سره لیدلی نشي وزیر صاحب د ځانه غټ سړی جوړ کړی دی د ملاقات نه ورسېږي ولې وزیر صاحب یم بیا چې په یو تکلیف بیچاره زما ملاقات پیدا کړي بیا تر ما لاندې شو نور ادارې د هغه نن و سبا په میاشتو یې وزن دی بیچاره او دا هغه ولس دی دا هغه خلک دي چې موږ تاسې یې د خپلو کوروالاو سره د چاپې په وخت کې ساتلي یو او پښتون یا افغان که پښتون وي که فارسي زبان وي افغانان یو غیرتي قوم دی هغه دا نه غواړي چې د کوروالا پوړونه یو پردی سړی وویني خو د مجاهدین د خپلې ماینې سره کښېنول د چاپوس یې وساتل نن هغه بیچاره را روان دی زه ورته وایم چې ته ټلیفون رابطه دې نه ده کړې ټلیفون دې نه دی کړی ته یې وایي ټلیفون وکړه بیا به ستا سره ملاقات کوو نو د خدای په لحاظ راسي په اتفاق سره ټول کارونه ساده کو د خپل نشیشتو برخاست هم باید ساده کو د خلکو سره ملاقاتونه هم باید ساده کو د خپل ګرځېدل و را ګرځېدل هم باید ساده کو موږ خو د صحابه کرامو جانشین ځانونه بولو صحابه کرامو داسې حکومت کوله که اوس یې موږ کوو څوک به ورتلای نه سوای ملاقات به په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه سوای ورسره کولی د پلان صاحب دی ملاقات نه کېږي پلان صاحب دی ملاقات نه کېږي دا به اخر دا ولس زموږ څخه مخ واړي پر بله خوا او بیا به لاس را پسې پورته کړي دا خو مظلوم دی